چې کور ته د راننوتلو په وخت کې دعا. اکثره مسلمانان کور ته راشي د عظیم نعمت کور ته راتګ خدا دعا ته هیروي. راځئ کور ته د ننوتلو په وخت کې هم دغه دعا زده کړو چې ابو داود شریف کې دا حدیث دی. هغه دا ده بسم الله ولجنا، بسم الله د الله تعالی په نام سره، ولجنا ننوتلو مونږ د خپل کور ته او ننوځو د خپل کور ته، وبسم الله او د الله تعالی په نام سره خرجنا مونږ ووتلو د دې کورنا، یعنی وځو د دې کورنا، وعلى ربنا او خاص په خپل رب باندې توکلنا ځان سپارو مونږه. نو دا دعا به نبی علیہ السلام ویله. فایده یې دا ده چې کله دا دعا د کور ته نوتلو په وخت کې انسان ووایي نو شیطان خپلو ملګرو ته ووایي چې زموږ دپاره په دې کور کې د شپې ځای نشته او نه د خوراک ځای شته. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه السلام په ښودلی شوو طریقو باندې